السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی پښتو خبرونه. حوزه مالیاس کاکړ له وزیر اعظم شهباز شریف سره د چین کاروباري ډلې ولیدل. هغوی د پاکستان او چین د تاریخي اړیکو په یادولو سره وویل چې موږ به هایي ډیجیټل معیشت کې مرسته، سرمایه‌کاري او صنعتي ملګرتیا ته وده ورکوو. وزیر اعظم وویل چې د هایي ګروپ لخوا په پاکستان کې د ډیجیټل اکانومي هډ کوارټر جوړولو پریکړه د خوشحالۍ زیری دی. هغه زیاته کړه چې زه د روانې میاشتې په پای کې د چین دورې ته په انتظار یم. د امریکای صدر ډونالد ټرمپ په بیجینګ کې د چین له صدر شي جین پینګ سره ولیدل. د امریکای صدر وویل چې له چین سره په زړه پورې تجارتي معاهدې کړي دي او ډېرې ستونزې مو هوارې کړي دي چې په نورو دغه ستونزې به نه هوارېدلې. له ایران سره جوهري اصله نه ده پکار. د چین له صدر شي او د ودانۍ خبرې وسوې. له صدر شي جین پینګ سره به دسمبر پر 24مه نیټه بیا په امریکا کې وینم. هغه وویل چې د بیجینګ د ورځ ما لپاره د ویاړ خبره ده او په ښه میلمستیا باندې د چین له صدر څخه مننه کوم. د بلوچستان گورنر جعفر خان مندوخیل د پارلیمنت د غړو سره ملګری د چمبر اف کامرس سمال انډسټریز اینډ انډسټری د نوي جدید حال پرانستنه وکړه. پر دا مهال گورنر وویل چې تجارت او صنعت د هیواد په معیشت کې د ملا د هډ حیثیت لري. حکومت د تجارانو ستونزې هوارولو لپاره سنجیده ګامونه اخلي. گورنر وویل چې د کامي همدن لویه برخه د تجارانو او صنعتکارانو له ټیکس څخه ترلاسه کیږي، نو ځکه د تجارت د ودې په چپه هیواد ترقي نشي کولی. موږ تجار ورورګلوي ستونزې تر وفاقي او صوبایي واکمنو رسولې دي او د دوی تجویزونه به د وزیر اعظم او د تجارت د وفاقي وزیر په مخ کې ایښول کیږي. د فیډرل انویسټیګیشن ایجنسی ساوث ایډیشنل ډایریکټر مجاهد اکبر خان د بلوچستان زون افیس کوټې د دورې پر مهال د ودانۍ د روانو کارونو او د ادارې د پوره کارګردګۍ څارنه وکړه. د بلوچستان زون ډایریکټر محمد بهرام خان و ډلې ته د انتظامی چارو ورپېښو ستونزو او د هغوی د هوارولو په لړ کې د ترسره شوو چارو په اړه معلومات ورکړل. و چارواکو ته په صوبه کې د جرمونو د مخنیوي، روانو پلټونو او د اف ای ای بلوچستان د کارګردګۍ په اړه پوره معلومات ورکړل شول. ایډیشنل ډي جی مجاهد اکبر خان د افیسرانو د صلاحیتونو په ستایلو سره د ولسي شکایتونو د لرې کولو او د قانون لاسبرتیا باوري کولو دپاره د ټولو وسایلو په کار د اچولو هدایت وکړي. د تربت کمشنر مکران ډیویژن کادر بخش ورکانی په صدارت کې د ډیویژنل هیلث کمیټې غونډه وسوه. په غونډه کې په مکران ډیویژن کې د روغتیا څانګې ته د وده ورپېښو ستونزو او طبي اسانتیاو په اړه غور وکول سو. په غونډه کې د بیلابیلو ضلعو ډیپټي کمشنرانو او د روغتیا افسرانو ګډون درلودی. ډي ایچ او تمپ رورل هیلث سنټر، تمپ ډسټرکټ هیډ کوارټر اسپتال او سرومند مرکز صحت یې تحصیل هیډ کوارټر اسپتال کې اپګریډ کولو تجویزونه وړاندې کړل. په خوزدار کې د ساتندوی ویکسینیشن پر ارزښت باندې د خبرتیا په لړ کې سیمینار ترسره سو. د روغتیا پوهانو د ویکسینیشن پروګرام او له دې مرګوني ناروغي څخه د کوچنیانو د ساتنې په اړه د پروګرام پر ارزښت خبرې وکړې. د سیمینار ځانګړی میلمه د خوزدار ډیپټي کمشنرو او په سیمینار کې ولسي خلکو په پوره شمیر ګډون درلودی. په ضلع کیچ کې په کرنیزه څانګه کې نوې لارې چارې ترسره کیږي. د چاینا هیډ په مرسته وضعي زمیندارانو ته د خرماو د ښه پیکینګ او څارنې دپاره مشنري ورکول شوې ده چې د خرماو د پیداوار په پوره زیاتوالي سره د نړیوال معیار په رڼا کې خوندي وساتل سي. د چاینا هیډ د فوکل پرسن وینا ده چې په لومړي پړاو کې 32 زمیندارانو ته مشنري ورکول شوې ده چې د نړیوال معیار په رڼا کې د خرماو کروندې وساتل سي او په برآمداتو کې زیاتوالی سي. د چین په مرسته د دې منصوبې په رڼا کې په بیلابیلو ضلعو کې د خرماو د پروسسینګ نوي مشنري او روزنه ورکول کیږي چې په پیداوار او معیار کې په ښېګړه راوستلو سره روزګار لارې پرانستل سي. په کلات کې د لوبو په شو چارو کې د سیمې د ځایي ځوانانو ګډون په زړه پورې خبره ده.
په دې لړ کې په کلات کې په روان حال ډسټرکټ چیرمن کلات پرنس آغا عرفان کریم احمدزی کرکټ ټورنمنټ 2026 کې په زوروره لوبه کې شهید سیف الله کلب و چپرزلمی کلب ته په 9 منډو سره ماته ورکړه. شهید سیف الله کلب لومړی بیټینګ کولو سره 158 منډې جوړې کړې او چپرزلمی کلب 150 منډو ته ځان ورساوی. د غونډې ځانګړی میلمه ظهور احمد بلوچ د ځوانانو د ستاینې لپاره و کمیټې ته انعام او ډیر ژر د نوي کرکټ ټورنمنټ د جوړولو اعلان وکړي. په تپتان کې د سردار زاده قیوم خان ساسولي کرکټ ټورنمنټ په ورستي لوبه کې شهید یاسین جان کرکټ کلب دالبندین و شهید ظهور جان کرکټ کلب تپتان ته په 4 منډو سره ماته ورکړه او ټورنمنټ یې وګاټي. محسن رضا مین اف د میچ وګڼل سو چې هغه ته 70 موټر سایکل په انعام کې ورکول سو. او اوس له دې سره سم د پښتو خبرونه وفای ته ورسېدل او موږ ته راکړي اجازت د لوی الله پامان.